السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه یم اختر حسین خټک د خټک سټوډیوز نه د پروګرام هر کله راشي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. وړاندې کوم د مینې او د خلوص نیکې پیرزینې. قدرمنو، نن چې موږ سره په پروګرام کې کوم شخصیت موږ رابللی دی، د دوی تعلق د شاکوټ بالا کلي سره دی او دوی د شعر و شاعرۍ د ادب سره تعلق لري. ښاغلی فضلګل عادل صاحب، کاکا څنګه؟ اول خو تاسو ته مونږ پروګرام هر کله راشي کې هر کله وایو مهرباني. نور څنګه وخت څنګه تیر شو، څنګه تیریږي؟ بس ډېر ښه تېرېږي او ډېر د الله فضل دی. خو یو تپوس مې تاسو نه کولو جی جی چې ستاسو د دې بجلۍ څه حالات دی؟ دلته خو چې کوم دی نو 2 غنټې وي او 1 غنټه بجلي ځي. او نو بیا خو په مونږ د الله لوی فضل دی مړه. کله پکې 8 غنټې نه وي، کله 10 غنټې نه وي، پوه شئ. او کله کله پکې داسې هم راشي چې 40 غنټې هم پکې غیبه وي، پوه شئ. کله کله پکې یو بل کار وشي، داسې ډیم شي که نه چې د بلب ته ګورو نو موږ وایو چې دا بلب ته یو کچا سور مرچکی راځوړند کړی دی، پوه شئ. داسې ډیم شي. نو ته تاسو مخکې شکایت نه دی کړی؟ مړه ولې مو نه دی کړی یاره. بله ورځ ورغلم لینډمین ته مې وویل چې خدای ته وګوره مچر ومات کړو، پوه شئ. او دا بجلۍ دا لوډ شیډنګ غوندې کې کم کوي او که نه یې کموي، همداسې مې ورته وویل، ما یې که نه یې کموئ نو خدای شته چې یو بیل هم جمع نه کړو. راته وایي چې ښه بیل نه جمع کوي. ما ورته نو بس بیا راته څه وایي چې بجلی خیر دی که نشته خو دا بیل جمع که زره نه ټرو کې نه پر. بجلی خیر دی که نشته خو دا بیل جمع که زره نه ټرو کې نه پر. که بیل دې کړو ویساره بیا جیل ته شه تیاره. که بیل دې کړو ویساره بیا جیل ته شه تیاره. په حکم د هیڅ ډوب درنه یو سمه میټره ټرو کې نه پر. په حکم د هیڅ ډوب درنه یو سمه میټره نه ټرو کې نه پر. ما ورته وایي چې خدای ته وګورې مچر ومات کړو. راته وایي چې هوا د خدای نه غواړه په در کې ورته جاړه. هوا د خدای نه غواړه په در کې ورته جاړه. پکې ته چې وده شي بیا به څه شی خوري مچر نه ټرو کې نه پر. پکې ته چې وده شي بیا به څه شی خوري مچر نه ټرو کې نه پر. بیا راته وایي دا مونږ وینو دا نور خلک نه ویني. ما نور څوک وایي ډاکټر وایي بیمار ته غوږ ونیسه ګفتار ته. ډاکټر وایي بیمار ته غوږ ونیسه ګفتار ته. د پیس نه کس بچ شو ځان ته واخله پیټې پر نه ټرو کې نه پر. د پیس نه کس بچ شو ځان ته واخله پیټې پر نه ټرو کې نه پر. او بیا راته اخري وارننګ راکړو د پولیس په ذریعه. پولیس وایي فضل ته چې ځئ کله کابل ته. پولیس وایي فضل ته چې ځئ کله کابل ته. قدم برانه وانخلي په لاره د خیبر نه ټرو کې نه پر. بجلی خیر دی که نشته خو دا بیل جمع که زره نه ټرو کې نه پر. نه ټرو کې نه پر. نه ټرو کې نه پر. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. بس بیا غلی کېناستم. او دې نه بعد خو بیا به تا ته نور څه به وکړي؟ څه به وایي چې راته وایي چې بیا د هر څه نه وړم نه. او نن سبا خو په دغه باندې د باران هم سوال نشي کولی، ولې چې باران پکې. ډاکټر صاحب یوه بله خبره ته وکړم. بله ورځ د میرې طرف ته لاړم چکر تاسې چې کتو مې را باندې د خرو جلوس رالو. ما ورته وایي چې رونو څه چل تاسو ته څه تکلیف دی او څه مطالبه مو ده؟ راته ووایي چې کاکا مطالبه نه مطالبې مو دي، زمونږ 2 مطالبې دي. ما څه؟ راته ووایي چې یو خو مو د خپلو مالکانو د طرف نه مونږ ته رضایتۍ کېږي. ټوله ورځ یې خښتې کاڼي وچلو او چې ماښام شي نو مالک مو په کوټه کې څملي په بړستن کې او مونږ بهر د شنه اسمان د لاندې یخنۍ ته وتړي. او دا ګوره څومره ظلم دی. نو مونږ د مالکانو نه دا غواړو چې مونږ دپاره کوټې جوړې کړئ او مونږ ته کمبلې راکړئ چې مونږ هم دغسې ګرم
ما دا خو ډېره ښه خبره ده. بله مو څه مطالبه ده؟ راته وایي چې بله مو دا مطالبه ده چې ګوره عمرونه وشو، سلونه کاله وشو چې خلک خفه ده یو بل نه وي او لته زمونږ یادي وایي راځه مړه د ده مینه د خره لته ده. نو دا لته بس په موږ پسې دي که په دې نورو ځناورو پسې شته؟ ما ورته وایي چې ولې نه ګلابه لته خو په هر چا پسې شته. نو راته وایي چې ښه نو بیا دا خلک پوه کړه چې زمونږ دا لتې نه کلاره شي او بل څوک یادي. ما ورته وایي غم مه کوئ، د نن نه د خره لته کټه او د اوښ لته پکې شامله. راته وایي هغه څنګه؟ ما هغه داسې مینه نشته خلکه مینه د اوښ لته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. مینه نشته خلکه مینه د اوښ لته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. ډېر خولې یم په شا وړم بورې، کله الوګان کله تورې. ډېر خولې یم په شا وړم بورې، کله الوګان کله تورې. دادا مې خلاف وړی دی ابۍ پکې لا پته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. بابا مې خلاف وړی دی ابۍ پکې لا پته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. نه چېرته چڼه شته نه مې وخوړې وربشې، شوتله ستړی مشې. او نه چېرته چڼه شته نه مې وخوړې وربشې، شوتله ستړی مشې. ځکه د شپې جاړو چې ګیا مو ډېره تته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. ځکه د شپې جاړو چې ګیا مو ډېره تته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. کله وړمه سرې کله میخو ته شوتل وړمه، په تشو کې پزل وړمه. کله وړمه سرې کله میخو ته شوتل وړمه، په تشو کې پزل وړمه. الله که زه خبر یم چې شاکوټ ته کنیسته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. قسم دی که خبر یم چې شاکوټ ته کنیسته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. وا مینه نشته خلکه مینه د اوښ لته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده، ډېر خولې یم په ما کرته ده. وایي ډېر خولې یم په ما کرته ده، وایي ډېر خولې یم په ما کرته ده. ډېر ښه مړ مشې کاکا مړ مشې. دا ته وایي کاکا چې تاسو خو ماشاءالله د پښتو د ژبې لپاره ډېر لوی خدمات دي او ډېر مزاحیه شعرونه تاسو لیکلي دي او ډېر سنجیده هم لیکلي، نظمونه هم لیکلي دي. نو دا کله نه تاسو دا شاعري معیاري شروع کړې وه؟ دا کېږي یو 15 کاله به کېږي چې دا شی ما شروع کړی و، خو لکه ډېر نه وایم، کم په اندازه که نه. نو لکه داسې وجه دا ده چې ما لکه ډېر زیات هغه نه دي لیکلي. بس داسې چېرته یو چانس میلو شي یا یو شی مې داسې نظر ته راشي نو بس هغه پسې بیا څه ولیکمه. پوه شو؟ تاسو خو د هغه سره د شی لیکلو سره وینا هم کوئ که نه؟ پروګرامونو کې اکثر داسې کلو کې واده خادي چې جوړه شو نه ده کوي؟ صاحبه بالکل چې داسې پروګرام جوړ شي، ټانګ ټکور جوړ شي، رباب مانګې، نو ښه سره خپله تمامه شپه لګیا و. پوه شي؟ نو تا خو عمر هم ماشاءالله اوس لکه تاسو د عمر چې کوم دی نو دا هم اوس لکه اجازه دومره نه درکوي که نه؟ نو څنګه تا ته په دې کې څه تکلیف صداقت پکې وي که نه؟ نو بس تکلیف نور هېڅ نشته، خو لغونې کې بس دا پرابلم ده چې د سترګو د نظر نه لغونې کې اوس کمزوره شومه، نو لکه چې لرې ځای وي نو بیا هغه تلو کې ما ته تکلیف وي. او نور بس هغه خپل شوق نه مجبور یو که نه، هغه خپل شوق نه مجبور یو. که ستا خبره صحیح ده، زما دا وخت یا دا عمر اوس د دغو خبرو نه دی، خو بس په ایمان کوم هغه یو ډرامه کې به ویلي چې دې ته به د چا هغه پلار ټینګ شي، نو بس چې د رباب ټنګ وورو نو بیا مو ولکه هغه نیکه مو ته ټینګېږي. صحیح. او ډایرکټر صاحب بل ورځ یو بل کار وشو که نه؟ هغه څنګه؟ دې زاوه ته روان وم. ها زاوه کلي ده؟
دلته د نبي چوک سره باندې یو زاوه سړی رالو ها راته وایي چې دوا سلام وکړو راته وایي چې څنګه چلم خیر دی راته وایي ته څنګه یې زما خو نظر ډېر کم شو ها ما نظر دې کم شو ما دا څو ګوتې دي وی اوا ما دا څو دي وی دوه نو ما خورشد نظر خو دې ټیک ټاک داسې وایي چې نظر مې کم دی راته وایي چې مړه نو ګوتې خو وینم یار نو ما څه شی نه وینم وی خپل بد نه وینم ما نو دا خو بیا پوخړون دی پټپ وي پټپ وي ډاکټر مې نه خغونه کې ډاکټر ته نه معلومه ما ولې نه د نوراباد ته ورشه اسماني ګل نامه ده د سترګو سپیشلیست ته علاج به دې وکړي ټیک ټاک به شي راته وایي ښه فیس یې څومره دی ما یې فیس یې بس یو 2 غره به درکړي که نه د ورځې به په اسمان کې ستوري ویني وایي ښه بس یې ورغلی که نه او ډاکټر اسماني ګل یو 2 غره به ورکړي که نه نو هغه تیار نظر یې لاړو ختم شو ها نو کاکا دا راته ووایه چې اوس کله پروګرامونو ته ځې که نه اوس هم ځمه ها چې د پروګرام جوړ شي که نه ځمه خو بس افسوس دا ده چې اوس د عمر په لحاظ سره لغونې کې د اواز مواز کې مې ډېر فرق راغلی دی لکه ځوانۍ اواز وي او د بوډاپي اواز وي خو بهرحال بیا هم دا ملګري مې نه پرېږدي چې راشم نو بس ورشم نو په دې هکله به یو کلام درته وارومه بلکل واره دا ملګري به هم لږ خوشحاله شي اوس مې سینه کې هغه زور نشته اوس مې سینه کې هغه زور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته اوس مې سینه کې هغه زور نشته اوس مې سینه کې هغه زور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته پټ محبت پټه جړه کوما 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 پما د یار د مینې تور نشته پما د یار د مینې تور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته خلک کورونه په بیدیا جوړوي 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 زما په زړه کې د چا کور نشته زما په زړه کې د چا کور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته سلګیلې ته د پردو نه کوې 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 مینه ضرور سره ضرور نشته مینه ضرور سره ضرور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته پزله بس ګیلې مکوه پزله بس ګیلې مکوه پزله بس ګیلې مکوه پزله بس ګیلې مکوه د چا پزړه خو د چا زور نشته د چا پزړه خو د چا زور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته اوس مې سینه کې هغه زور نشته اوس مې سینه کې هغه زور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ملګرو ځکه خوند سور نشته ډېر ښه کاکا دا وجه ده چې اوس لغونې کې هغه اواز مې نشته کم د ځوانۍ و ها نو کاکا ستا ډېره مننه چې ته زمونږ په دعوت باندې راغلی او زموږ په دې عمر کې زمونږ دعوت دې قبول کو دغه چړیانې ته وولې او زمونږ سټوډیو ته ځان راورسو
نو ستا ډېره مهرباني. تاسو هم ډېره مهرباني چې ما ته مو بلنه راکړه، ما ته مو دعوت راکړو. زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. او چې ژوند وي نو بیا به هم راشو، بیا به هم راشو. انشاءالله بېشکه بالکل. نو ناظرینو تاسو دا کاکا پروګرام ورو په زرګل عادل صاحب تاسو دا کاکا پروګرام څومره خوښ شو او نور څنګه تاسو فرمایشونه وي انشاءالله ضرور به پوره کوو. اوس خو به انشاءالله دا یو رابطه جوړه شو، یو پلیټ فارم جوړ شو، دا سټوډیو مونږ دغه کړه، نو دې نه به تاسو ته چې څنګه ما ویلي دي هماغسې پروګرامونه به ورته کوم. او دا انشاءالله مونږ دا پروګرام د شروعات دي، لومبی یو پروګرام دوی دي، دې نه بعد به تاسو ته نور دغسې پروګرامونه ښایسته خوندور پروګرامونه به راوړم انشاءالله. دې سټوډیو ته به درته نور داسې دې سیمې د خټکو د سیمې د مختلفو کلو نه ځوانان، مشران، کشران، ایون دا چې ماشومانو پورې به زه دلته کې راولم او د هغې سره به ګپ شپ هم لګوو، په حالاتو به ورسره خبرې اترې کوو. نو چې تاسو څه قسمه څوک دې ځای کې شرکت کول غواړئ مونږ سره رابطه کوئ، انشاءالله مونږ به باقاعده ټایم درکوو او د هغه ټایم سره به مونږ تاسو نه پروګرام ریکارډ کوو. نو اوس به مونږ ته راکړئ اجازت، په لویه الله به سپارم. د الله په امان.